چې په ما یوه روژه لکه د کال تېرېږي کیدای شي غم دې د اختر پورې وجلی یمه او شونډې مې وختې په تا پسې بېننګه یاره خو په خوله غږ کولی نه شم بس غلی یمه. دونکو دا وخت تاسو سره یو افسوسناک خبر هغه شیر کوو د دیر سیمې سره تعلق لرونکی عماد خان کم چې دا وخت تاسو کتی شئ په ټیک ټاک باندې اکاونټ هم دی او د هغې څه ویډیو هم شته دی. هغه چې کوم دی وفات شوی دی وفات شوی هم د موټر سایکل د وجې دی یعنی موټر سایکل د یو ګاډي سره هغه اکسیډنټ کړی دی او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی حماد خان هغه وفات شوی دی. ډېر زیات چې کوم دی هغه په ټیک ټاک باندې شیر کیږي د هغې کوم ویډیو چې دي تصویران چې دي خلک شیر کوي یعنی خلک چې کوم دی پرې ډېر زیات خفه دي وایي چې آیا حماد داسې چې یو بې ضرره کس و چاته څه نقصان نه دی رسولی او د کوم کلي علاقې خلک چې وو هغه پرې ډېر زیات خفه دي. کوم ویډیو چې دي موږ وکتې نو چې بیا د هغې کوم د ټیک ټاک اکاونټ ته ورغلو هغه هم ولیدو نو موږ پرې واقع هم ډېر زیات خفه شو چې آیا ډېر په ځوانۍ کې چې کوم دی هغه وفات شو. هغه ورونو ته یو میسج ورکوم کوم ورونه چې په موټر سایکلو باندې داسې تیز رفتار ځي یا داسې مختلف قسم اندازونه ویلینګ او دا قیسې میسې پرې کوي نو هغو ټولو ته وایم چې آیا د دې نه قلار شئ بیا چې کوم ستا مور او پلار له چې کوم غم جوړیږي نو ته خو به نه وي خو هغه غم چې کوم دی هغه بیا ستا په مور او پلار او په کوم خاندان چې دي په هغې باندې وي. نو تاسو ټولو ورونو ته یو ریکویسټ کوم چې آیا داسې ویلینګ او دا قیسې هغه پرېږدئ خاص کر د روژې کې که تاسو وګورئ ماښام ټایم کې سړی بهر ته وځي نو دغه ویلینګ او دغه قیسې ډېرې زیاتې سټارټ وي نو پلیز د دې قیسو نه هغه قلار شئ. که سبا له تاسو یا نه یې ستاسو اختر که څه راځي هغه به ستا په مور او پلار باندې څنګه تېرېږي تاسو صرف او صرف د دغې دپاره هغه سوچ وکئ. نو عماد دپاره خصوصي په روژه کې دوا هم کوئ چې الله تعالی ورته جنت فردوس نصیب کړي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.